ته وروغورځېدی چې کله د دې سا په دورانه کې روان دی د سا بیخ ته چې وکتل هلته د ده د کشارې او د ورتګ په خاطر یو بدترین مار دی هغه د دې اوبو پر سر ګرځي هغې چې کله ده ته وکتل نو هغه مار د دې اوبو پر سر د خوله داسې وازه ورته ونیوله چې کله به راځي او کله به یې زه په نیش باندې وم او کله به زما خورکه جوړېږي نو انسان حیران سربیره د سا خولې ته هم زری راورسېدی او لاندې د اوبو پر سر باندې مار خوله وازه ورته نیولې ده چې کله یې پر دې پاڼه باندې وکتل یې دوې کمزورکې ریښې دي باره یې لاس ژر په دې ریښو پورې ونیوی چې کله یې په دې ریښو پورې ونیوی په دې خاطر باندې چې یو ساتکی به یې د دې ریښو په ذریعه لاندې اوبو ته هم ځان نسم رسولی او سربیره راخطی هم نسم زه به لږ ساتکی په دې ریښو پورې ځان تکیه کړم چې کله دا مزری تیر سو د هغې څه وروسته به راوغورځم چې کله یې په ریښو پورې لاس تکیه کوې نو په ډېر خوف او په ډېر وهم او په ډېره بیره کې دی لیکن که بل طرف ته د دې ریښو بیخ ته ګوري نو دوه خصمانان هغه خصمانان د مژکانو په شکل باندې یو تور مژک دی یو سپین مژک دی هغې د دې ریښې په دې بیخ پورې جوړېدلي دي او د هغې کړفاره د هغه ریښه خوري رافرې کوي انسان نور هم حیران سو چې اوس خو به دا ریښه دستي پرې کېږي زه به لاندې رسېږم لیکن چې کله بل طرف ته وکتل په دې پاڼ کې د مچیو د غالبوزو هغه د شهد د مچیو ګربینی ور معلوم سو هغې د شهدو ډک دی او د هغې څه دا شهد راسسېدلی دي نو هغه سړی نور هر څه ځینې ییر سو باره یې په دماغ کې دا رالو چې ته راسه د دې شهدو خوند وګوره د دې څنګه خوند نو دا یو لاس یې په دې ریښو پورې نیولی دی په دې رازړېږي او دویم لاس یې د دې شهدو په دې عسلو پورې کوي هغه عسل څټي د هغې عسلو خوند داسې محوه کوي داسې مستغرق کوي چې هم یې مزری د دماغه ووتی هم یې لاندې مار د دماغه ووتی او هم یې هغه ریښې د دماغه ووتې هم یې د ریښو پرې کېدل د دماغه ووت امام غزالی رحمه الله وایي که سړی دغسې په غفلت کې دا شهد څټي تاسو د دې فکر وکړئ د دې آخر انجام به څه کېږي د دې آخر انجام د تباهۍ څه بغیر نور څه نه کېږي چې دی به لاندې لکېږي یا به مار خوري یا به تباه کېږي امام غزالی رحمه الله د دې څه وروسته وایي انسانه ته هغه انسان یې چې پر دې دشت باندې روان یې او کم زری چې در شا در پسې دی دا ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام دی او هغې چمبه در پسې رسوي چې کله به چمبه در باندې صاف وکړي او چې کله مار ته ځینې غوټه سوې لاندې څا ته ځینې غوټه سوې نو د څا پر سر پر اوبو پر سر چې کوم مار ستا انتظار کوي هغې ستا د قبر توره کنده ده چې هغې خوله وازه درته نیولې ده او په کومو ریښو پورې چې د لاس ونیوې دا ستا معمولي او فانی او ژر ختمېدونکې زندګي ده چې روانه ده او د دې ریښو په پای پورې چې کم ژکان مښتې دي کم خصمانان مښتې دي د تورو سپین په شکل هغه ستا د زندګۍ شپې ورځې دي چې هره یوه تېرېږي دویمه رارسېږي هره یوه تېرېږي دویمه رارسېږي او په کومو عسلو په کومو شهدو باندې چې ته اخته یې دا ستا د دنیا ګټه ده دا ستا د دنیا راحت دی دا ستا د دنیا لذت دی دا ستا د دنیا خوند دی که چیرې د دنیا په خوند کې د دنیا په ګټه کې د دنیا په لذت و راحت کې دغسې محو او مستغرق اوسېږي نه د حضرت عزرائیل علیه السلام خپل مرګ ته فام دی او نه د قبر او د قبر تورې کندې ته فام دی او نه د خپله زندګي ته فام دی چې در کومه حده ورسېده او نه د زندګۍ ورځو شپو ته فام دی بس ستا زندګي په دې کې تېرېږي چې زما ګټه څنګه سي زما لذت څنګه سي زما خوراکت څنګه سي او زما ترتیب نور دي هر څه د دماغه وتلی دي ای انسانه ستا انجام د تباهۍ او د جهنمه څه بغیر بل هیڅ نه دی نو دا یو حقیقت دی چې نن انسانان په دنیا کې څومره محو او څومره مستغرق روان دي بعضې خلک د دنیا لذت هغه د ښه لباس په شکل چې زما ښه لباس زما پر سر باندې ښایسته خولۍ او زما پر بدن باندې ښایسته جامه بس د دې څه بغیر دی نور څه نه پېژني بعضې انسانان بیا د ښو خوراکو غم اخیستی دي چې سهار و ماښام زما دپاره کباب دی سهار و ماښام زما دپاره وریجې دي سهار و ماښام زما دپاره بهترین نعمتونه او خوراکي دي بعض انسانان بیا اوس در دې تیر سوي دي هغې په دې غم کې دی چې زما ښه کور سي زما ښه بیټک سي زما ښه کلا سي او زما ښه جایداد سي زما ښه مځکه بعض انسانان بیا در دې هم تیر سوي دي هغه د نوجوانانو په شکل چې بس همیشه یاران دي همیشه دوستان دي همیشه محفلونه دي همیشه خنداګانې دي او همیشه خوشحالی دي
او بعضې بوډاګان دې ته رسېدلي دي چې د هغې سره اوس چې وګی وای زه دونه مړه ته رسېدلی یم، زما دومره بچان دي، زما دومره لمسیان دي، زما دومره معاونین دي او زما خاندان او زما کورنۍ دې ته رسېدلې ده. نو دغه د دنیا غفلتونه دي چې انسان یې په غفلت کې اچولی دی. هم عزرائیل علیه السلام د دماغه تیر دی، هم د قبر توره کنده په دماغ کې نه راځي، هم د الله تعالی د حضور ته پیښېدل په دماغ کې نه راځي، نه پل صراط په دماغ کې راځي او نه د قیامت حساب و کتاب په دماغ کې راځي. زه خو دا وایم چې کم بنده په دنیا کې په ښو خوراکو باندې مشغوله دی او د دې په لذت کې مستغرق دی، نو هغه کم نصیبه دی لږ په دې دماغ کې د قبر د چنجو خوراک هم راګرځوي چې دا بدن که زه په هر څنګه خوراکو باندې وفالم، سبا به د قبر په کنده کې دا د چنجو خوراک جوړیږي. نو هغه د چنجو د خوراک تصور و فکر دی لږ راګرځوي چې کم سړی پر بدن باندې د ښه لباس عادي دی او په دې ښه لباس کې شوقي و مستغرق دی، نو هغه سړی دی د ځانه سره د خپل د دماغ غفلت هغې د کفن په سپین لباس باندې هم ګرځوي. که هر څنګه لباس ور باندې راوپېچم هغه به کومه ورځ وي چې د غسل پر تخته باندې پروت یم او زما پر دې بدن باندې سپین کفن پیچل کیږي. نو دې بدن که زه په هر قسمه لباسو کې راوپاروم نو آخر خو یو ورځ د دې لباس سپین کفن هم دی. چې کم سړی د دنیا په شو کوټو په شو کورو کې مستغرق دی، نو لاړ دې د ځانه سره د دې قبر توره کنده راګرځوي چې هغه وخت به زما څه زندګي چې زما زندګي د قبر په توره کنده کې روانه سي، هغه ورځ به زما لذت